السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولي الله یو ځل بیا د پښتو ټکي یوټیوب چینل طرف ته ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په دې ویډیو کې زه تاسو ته راښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل په موبایل کې ډبل واتساپان ډبل فیسبوک یې هر څه چې دي هغه ډبل خلاص کړئ. مطلب دوه او درې فیسبوک چې دي هغه خلاصې کړئ. ورسره همدغه رنګ واتساپ کوي تاسو نو هغه هم پکې تاسو دوه او درې استعمالولی شئ. ډېر په اسانه طریقې سره مطلب په یو کلیک سره تاسو دغه هر څه چې دي هغه ډبل استعمالولی شئ. نو قدرمنو ویډیو تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ خو دې نه وړاندې تاسو ته نوټیفیکیشن راز کومه که تر اوسه پورې تاسو مونږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې ډبر به تاسو ته دغه اپلیکیشن ضرورت وي هم دغه اپلیکیشن لینک مونږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. چې کله د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولا وکړئ ټیک ده. نو تاسو ته به هغه شان یو انټرفیس راشي. تاسو ته زه ښایم ټیک ده ښه واضحه درته ښایم. دا وګورئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو ته وګورئ انسټاګرام تاسو ډبلولی شئ، سنیپ چیټ چې دی هغه دوه کولی شئ، دغه شان د میسنجر یې پکې دوه انسټالولی شئ، وټساپ پکې دوه درې انسټالولی شي. هر څه چې دي نو پکې تاسو ډبل چې دی هغه خپل په موبایل کې انسټالولی شي. سمپل اوس به یې څنګه انسټالوئ دا وګورئ. تاسو سره خو به یو وټساپ الریډي وي. دا وګورئ کله چې به ما کلیک وکړو نو دا ما سره دویم وټساپ چې دی زما موبایل ته رالو. دلته کې اوس په دویم نمبر باندې تاسو ته خپل وټساپ جوړولی شي یا که میسنجر غواړئ نو دویم میسنجر هم دی کې تاسو څه کولی شئ انسټالولی شي. مطلب که ستاسو دوه آیډیا نه وي درې آیډیا نه وي نو تاسو هغې دپاره میسنجر چې دی هغه بیل ساتلی شئ. دغه شان دی فیسبوک چې دی نو فیسبوک هم که تاسو مطلب آیډیا چې دی د هغې هم تاسو ډبلولی شئ. مطلب دوه فیسبوکونه چې دي هغه خپل انسټالولی شي ډېر په اسانه طریقې سره. دا وګورئ تاسو دلته کې که تاسو ته ښکاري نو تاسو له دغه شانتي آپشن راکړی دی. سمپل په دې باندې کلیک وکړئ او دویم وټساپ چې دی هغه خلاص کړئ. دا وګورئ دلته کې تاسو که وګورئ نو دا میسنجر هم ما سره بیل راغلو. مطلب په دې کې تاسو ته هر څه تیار میلاویږي. یو خو تاسو سره په موبایل کې خپل وي، دویم دا ده چې دلته کې به تاسو ته د هغې ډبل میلاو شي. مطلب یو پکې الریډي شته دی تاسو سره په موبایل کې وټساپ دی که فیسبوک دی که انسټاګرام دی خو دلته کې به تاسو ته دویم هم میلاو شي. مطلب دوه وټساپي به شي. دغه شانتې دوه که فیسبوک آیډیا نه وي دوه هغې دپاره فیسبوکي به شي. ورسره دغه شانتې انسټاګرام که دوه آیډیا نه جوړول غواړئ نو هغه مطلب هر څیز چې دی هغه به تاسو ډبل استعمالولی شي په خپل یو موبایل کې. مطلب دویم موبایل ته پکې ضرورت نه راځي د وټساپ دپاره نه د فیسبوک دپاره او نه د میسنجر دپاره. دغه څیزونه چې دي کوم سوشل نیټورکس چې دي هغه ټول تاسو په خپل موبایل کې دوه استعمالولی شي. قدرمنو دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به مې که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.